لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. نیک مرغلو اختر مو مبارک شه. د افغان بیسی مخابراتي شرکت مشرتابه پلاوی او کارکونکي د نیک مرغلو اختر په مناسبت چې د الهي مغفرت بندګۍ او د حضرت ابراهیم خلیل الله د سرخندنې او مين اختر دی د افغانستان او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي او نیکی هیله وړاندې کوي. هیله لرو چې دا دوی اختر زموږ د ګران ملت لپاره له برکتونو، رحمتونو او الهي فضل څخه ډک وي. افغان بیسیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.